او هیله د روغ جوړ او صحتمند راته اوسئ. نن بیا هم راغلو باینانس ټریډینګ د تحلیل برخه د چارت برخه ده. پرون خو مې تاسو ته کینډلونو کلوز او اوپن وښودل چې له کومې نقطې اوپن خوري کوم هلته کلوز کیږي او کوم هلته نوی کینډل جوړیږي. نو نن ورځ درته راځمه کینډلونو نومونه درته ښیم چې کینډلونو نومونه څه دي او څه کار کوي. هر کینډل خپل کار لري ملګرو. هر کینډل د بازار د مسیر په تګ راتګ کې مهم رول لري او هر کینډل خپل نوم لري. نو راځم لومړی تاسو ته ساده دوجي کینډلونه ښیم. دا کلم به زه راواز کم ملګرو، کلم به راواز کمه. دا ډول کینډلونه ستاسې نه ملګرو دې ته دوجي وایي. دوجي ولې ورته وایي؟ راځئ اوس دا درته وایم چې دې ته ولې دوجي وایي. دوجي دې ته په دې معنا وایي ملګرو ځکه چې دا کینډلونه په یو نقطه کې اوپن خوري، په همغه نقطه کې کلوز شوي، یا همغه کې اوپن مغه کې کلوز شوي، یعنې په یو نرخ کې هم اوپن خوري هم په یو نرخ کې کلوز کېږي. راځئ زه درته وښیم. ګورئ دې ته دې ځای کې اوپن شوی ده، زه لاین راواخلم لیر. دې ځای کې اوپن شوی ګورئ، پورته تللی بیرته راښکته شوی، بیرته همدلته کلوز شوی. په همغه یو نقطه کې اوپن شوي همغلته کلوز شوي. لکه دا وګورئ، دا کندل هم همدې ناحیه کې اوپن خوړلی، لږ پورته تللی لږ ښکته راغلی، بیرته همدغلته کلوز شوی. په یو ځای کې کلوز شوي، یو ځای کې اوپن شوي. اوس دا ګورئ دلته اوپن خوړلی، صحیح ښکته راغلی، بیرته تللی، همدغلته کلوز شوی. کلوز او اوپن چې په یو ځای کې هغې ته دوجي کندل ویل کېږي. د دوجي کندلونو کار څه د ملګرو؟ څه په درد خوري په چارت کې. دوجي کندلونه یوازې بازار مسیر داسې همداسې وړي نه پورته جګوي نه یې ښکته ټیټ راولي. بازار همداسې مسیر آرام ساتي، همدغسې آرام رواني. بازار همداسې سیده رواني، نه یې ښکته کوي نه یې پورته کوي، ځکه په یو نقطه کې وځېږي یو کې بندېږي. صرف بازار دوامداره کوي، نور همغه دوجي کندل ده. یو رقم شکلونه نور هم لري ملګرو دوجي کندلونه. دا ډول دي. دا ډول دوجي کندلونه چې دي دا بیا لږ د بازار په مسیر باندې فرق اچوي. دا کندلونه چې دي په خاصو ناحیو کې راسي، یعنې ناحیه حمایت او مقاومت چې هغه ناحیې به هم زه تاسو ته ووایم، هلته د بازار په مسیر ډېر تاثیر کوي. مثلا دا یو دوجي کندل ده. ګورئ که کوم ځای کې مو داسې دوجي کندل ولیده، صحیح ده، چې دا شدو یې وینئ، دې ته خو ما ویل شدو چې په کومه خوا زیاته وه بازار سرچپه بوځي. دا ډول بیا درته یم. ګورئ ملګرو دا ډول کندلونه دوجي چې دي دا که په خاصو ناحیو کې راغلل د بازار په مسیر تغییر راولي. په کومه خوا چې دغه شدو یې زیاته وه نو بازار به د هغې برعکس بوځي، چپه خوا ته به بوځي. او په کومه خوا چې شدو کمه وه نو بازار به د هغې بلې خوا باندې بوځي. مثلا دلته وګورئ شدو کوم هلته ډېره ده، دې خوا کې شدو ډېره ده، دلته کمه ده، نو بازار به دا دې خوا راولي. دا ډول دوجي کندلونه. مثلا بازار داسې روان ده پورته کېدو باندې روان ده، عین یو دوجي کندل راغی په یو خاصه محدوده کې، داسې کندل راغی نو بازار به دې خوا ته تر ډېر امکانه راولي، تر ډېر امکانه به بازار په دغه خوا راولي. نو دغه دوجي کندل ده. راځئ یو ځل بل دوجي کندل در وښیم. دا دوجي کندل، دا هم دوجي کندل ده. ګورئ دا بیا د دې سرچپه ده، د دې شدو ګورئ دې خوا ته ډېره ده، دې خوا ته کمه ده. موږ څه وویل چې شدو په کومه خوا زیاته وي بازار به د هغې برعکس ځي سرچپه. مثلا دې خوا شدو زیاته ده نو بازار به داسې ځي، صحیح ده، داسې به نه راځي. په کومه خوا شدو زیاته وه بازار به د هغې برعکس ځي. په دې کې څه ډول ده؟ مثلا بازار داسې راځي، دلته یو دوجي کندل ګوري چې شدو یې دې خوا ډېره ده نو بازار به دې خوا ته برعکس حرکت کوي. دا دوجي کندل بازار برعکس بوځي او دا ډول دوجي کندل هم بازار په بله خوا. نو چې په کومه خوا دغه شدو ډېره وه تمایل د بازار په پورته خوا ده، د یو بل برعکس ځي. داسې بازار راځي دلته یو دوجي کندل خاصه محدوده کې ده. ګوري شدو لاندې خوا ډېره ده، تر ډېر امکانه بازار پورته ځي. داسې دوجي کندل چې چارت کې وګورئ نو مطلب یې همدا ده، بازار په همدې خوا بوځي. کندلونه ملګرو په درد نه خوري، په هر ځای کې په درد نه خوري، یوازې په خاصو محدودو کې په درد خوري، په خاص ځایونو کې چې هغه حمایت او مقاومت دي، چې هغه به هم درته په راتلونکي ویډیو کې وایم. راځئ یو ډول نور کندلونه درته ښیم. دا ډول کندل، دې ډول کندل ته ګریوینسټون وایي، ګریوینسټون، او دې ته ډراګون فلای وایي. د دې دواړو کار څه ده ملګرو؟ دا کندلونه هم داسې دي لکه دوجي غوندې، په یو ځای کې اوپن شوي، په یو ځای کې کلوز شوي. اوس لکه دا ګورئ دا کندل دلته اوپن شوی، پورته تللی، بیرته راغلی، همدلته کلوز شوی. لکه دا وګورئ دلته اوپن شوی، راغلی، ښکته، بیرته پورته تللی، دلته کلوز شوی. دا هم د دوجي په شکل دی. خو د دوه کار څه ده ملګرو؟ که دا په یو خاصه محدوده کې وګورئ چې بازار داسې پورته روان ده او په دغه ځای کې تاسو یو ګریوینسټون کندل ولید. ګورئ شدو په کومه خوا ډېره ده؟ ما درته ویلي شدو په کومه خوا ډېره بازار به د هغې سرچپه ځي. ګورئ دلته شدو ډېره ده، دې خوا بیخي شدو نشته، نو بازار که داسې ورسي یو ګریوینسټون کندل رامنځته شي بازار به سرچپه خوا ته بوځي. ګریوینسټون دا کار کوي.
مثلا بازار پورته روان ده یو دم یو گریون سټون کندل ولګید تر ډیر امکانه به بازار بیرته ښکته راولي. نو د دې په واسطه به موږ کوی سو چارت کې ډیر تحلیل وکړو ملګرو. خدا یوازې په خاصو محدودو کې دا کار کیږي. په هر ځای کې نه مثلا یو بازار روان ده د خاصه محدوده ده دا خاصه که په دغه ځایانو کې راسي دا ګټه کوي. مثلا دغه سیادي یا ډیزاینو کې بیا دا کوم معنا نه ورکوي. هغه خاصه محدودې به هم راتلونکي ویډیو کې وي. راځو د بل کندل ته ډراګون فلای. دا څه په درد خوري. دا هم ټول دوجي غوندې ده. په یو ځای کې اوپن شوی یو ځای کې کلوز. دا بیا څه کار کوي ملګرو؟ دا یو نو سعودي نزولي روند راخلي سعودي کوي. ګورې شدو یې دې خوا ډېره ده که نه ما درته ویل کومه خوا شدو زیاته وي د هغې برعکس به بازار مخې ته ځي. نو ډراګون فلای څه کوي؟ مثلا یو چارت را روان نزول کوي. ډراګون فلای باندې ولګېد یو دم به چارت پورته وړي تر ډېر امکان حد ده ملګرو 100% نه د امکان تر حده ځکه شدو یې لاندې خوا ډېره ده که نه شدو موږ وویل لاندې خوا ډېره وي نو بازار به پورته تمایل کوي. راځئ بایننس کې که نمونه درته وښیم. ښه نو ملګرو بایننس ته راغلم دا وګورئ ډراګون فلای کندل یو مثال مې درته راواخیسته دی نه دا کندل وګورئ ډراګون فلای په شکل ده. شدو یې لاندې خوا ډېره ده پاس خوا کمه ده او په یو نقطه کې هم اوپن یې خوړلی هم کلوز. ګورئ ډراګون فلای کندل ګورئ دی نه بازار له پورته خوا نه راغلی دی نه دا ګورئ بازار نزولي راغلی دلته یې نه ډراګون فلای ته دی نه دا نری غوندې دا ډراګون فلای دا راغلی دی خوړلی ګورئ بازار ده پورته تللی که نه ډراګون فلای کندل دلته راغلی بازار یې پورته کړی. راځئ یو بله نمونه درته پیدا کړم. یو بله نمونه یو دانه بله درته راواخلم. مثلا دا وګورئ ملګرو یو ساده غوندې وړاکی مثال مې درته پیدا کړم. دا وګورئ بازار له پورته خوا راغلی دی په دې ډراګون فلای لګېدلی بازار یې څه کړی دی نه پورته کړی دی نه شین کندلونه یې خوړلي بازار پورته شوی ده ملګرو. ګورئ دا سره راغلي دي که نه لاندې شوي دي دلته په ډراګون فلای لګېدلی بازار یې پورته کړی. نو دا په خاصو محدودو کې ډېر په کارېږي ملګرو ډراګون فلای او دا نور کندلونه او دوجي کندلونه مې درته نو ځان سره تمرین حتمي کوئ. تمرین ونه کوئ هېڅ هم له دې نه شئ یادوئ. تمرین به خامخا کوئ. چارت ته به راځئ. اوس مو تمرین دا د چارت ته راشئ 10 دوجي کندلونه پیدا کوئ 10 ډراګون فلای پیدا کوئ او 10 دانې ګریون سټون کندلونه پیدا کوئ ځان سره حفظ کوئ ځکه تمرین ونه کوئ هېڅ څه نه شئ یادوئ. نو زه هم ډېر وخت نه نیسم د چا پوښتنه وي او د سپورټ او حمایت لپاره د مونږ ویډیو شیر کړئ نور ملګرو سره چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک لازمي وکړئ. مننه او نور مو وخت نه نیسم. خدای پامان.